خفګان یا ډپریشن یو داسې رواني او فزیکي حالت دی چې انسان پکې د اوږدې مودې لپاره د ناامیدۍ، بې ارزښتۍ او د ژوند له خوند څخه د بې برخې کېدو احساس کوي. دا داسې یو ژور حالت دی چې د انسان پر فکر، احساس، چلند او حتی د بدن پر فعالیتونو هم اغیز کوي. دا چې په اوس وخت کې سره له دې چې ټکنالوژي، اسانتیاوې او د ژوند امکانات ډېر سوي، خو بیا هم د انسان ذهني سکون کم سوی دی. ډېر خلک په ظاهره خوشحاله ښکاري، خو په باطن کې له شدید خفګان او فشار سره مخ وي. خفګان هغه پټ درد دی چې ډېر وخت نه لیدل کېږي، خو انسان له دننه ورو ورو کمزوري کوي. که دا حالت پر وخت ونه پیژندل سي او مدیریت نه سي، نو د انسان د ژوند کیفیت ور خرابوي او حتی جدي پایلې لرلی سي. خفګان یا ډپریشن څنګه رامنځته کېږي او څرنګه وده کوي؟ خفګان لومړی د انسان په ذهن کې رامنځته کېږي. انسان منفي فکرونه پیلوي، ځان بې ارزښته ګڼي او داسې احساس کوي لکه هیڅوک چې یې نه غواړي. دا فکرونه ورو ورو په ذهن کې قوي کېږي او د هغه د باورونو برخه ګرځي. په دې حالت کې انسان له خپلو پخوانیو خوښیو سره علاقه د لاسه ورکوي، یعنې هغه کارونه چې مخکې به یې خوند ورکاوه نور ورته بېمعنا ښکاري. تمرکز یې کمزوري کېږي، پرېکړې ورته سختېږي او تل له یوه ذهني فشار سره لاس او ګرېوان وي. احساساتي بدلونونه هم پکې ډېر څرګند وي، لکه دوامداره خفګان، ژړا، غوسه او یا حتی داسې حالت چې انسان پکې مطلق بې احساسه وي. خفګان د انسان پر فزیکي حالت هم اغیز لري. انسان د خوب سیستم ور ګډوډوي. ځینې خلک یا ډېر بېدېږي او یا بېخوبي لري. پر اشتها هم اثر راچوي. انسان یا ډېر خوراک کوي او یا هیڅ اشتها نه لري. بدن تل ستړیا احساسوي، حتی که انسان هیڅ کار هم نه وي کړی. ځینې وختونه په بدن کې دردونه پیدا کېږي، لکه د سر، ملا یا عضلات درد. دا ټول ځکه چې په مغزو کې کیمیاوي توازن لکه ډوپامین او سیروټونین ګډوډېږي چې د انسان د احساساتو او انرژي کنټرول ساتي. څنګه مقابله ورسره وکړو؟ له خفګان سره مقابله ممکنه ده، خو دا پوهه او هڅه غواړي. په دې اړه لومړی ګام دا دی چې انسان خپل حالت ومني او ځان ملامت نه کړي. بیا باید هڅه وکړي چې خپل فکرونه منظم کړي او منفي فکرونه په مثبتو او واقعي فکرونو بدل کړي. فزیکي فعالیت لکه قدم وهل او ورزش د مغز لپاره هم ډېر ګټور دي او د خوشحالۍ احساس زیاتوي. له خلکو سره مثبتې اړیکې ساتل هم ډېر مهم دي، ځکه یوازې پاتې کېدل خفګان لا زیاتوي. منظم ژوند، ښه خوب او متوازن خوراک هم مهم رول لري. د خپلو احساساتو اظهار، که د لیکلو له لارې وي او که د باور وړ کس سره وي، دا ذهن ته سکون ورکوي. که حالت شدید سي نو د ارواپوه یا د ډاکټر سره باید مشوره وسي او په دې کې هیڅ شرم نشته. دا د هوښیارۍ